آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه جوړه پیدا کړي یې او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی او ستاسې د پاسه مو 7 محکم اسمانونه درولي دي او یوه ډېره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنې لمر مو پیدا کړی دی او له وریځو نه مو پرلپسې بارانونه راورولي دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلي او ګڼ باغونه رازرغون کړو بېشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي تاسې به ډلې ډلې راویستل شئ او آسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشانو هستوګنځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي